په دې درس کې د جرمني ژبې انعکاسي فعلونه یا reflexive Verben زده کوو لکه sich freuen, sich interessieren, sich bedanken او داسې نور. دا څه ډول فعلونه دي؟ له عادي فعل سره څه توپیر لري؟ د sich کلمه څه معنا ورکوي؟ او کوم یې اکوزاتیو جوړونکي کوم یې داتیو جوړونکي دي؟ دا ټول موضوعات په همدې درس کې را سره وګورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. جرمني له ظریف سره یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. زه ظریف سنگر یم او په دې چینل کې د جرمني ژبې د اړینو ګرامرونو په اړه باندې خپرونې جوړوم او همدا نن ماښام په ټیک ټاک باندې هم ما فعالیت شروع کړی. هلته هم زما خپرونې تعقیبولی شئ. په ټیک ټاک کې @Deutsch mit ظریف سرچ کړئ یا جرمني له ظریف سره زه ستاسې مخې ته راځم. او دا چینل هم در سره سبسکرایب کړئ که تر اوسه هم نه وي سبسکرایب کړی او زموږ نورو خپرونو هم لیدنه وکړئ. reflexive Verben یا انعکاسي فعلونه څه ته وایي؟ څنګه چې له نوم نه معلوم ده، انعکاسي فعل داسې یو عمل ښکاره کوي چې فاعل او مفعول دواړه یو شخص یا یو شی وي، یعنی عمل له فاعل نه مفعول ته انعکاس کوي. لکه sich waschen ځان مینځل. جمله کې که وکارو کېږي ich wasche mich، زه ځان مینځم. هم د عمل اجرا کوونکی هم برته د عمل اخیستونکی زه پخپله یم. دې ته وایي انعکاسي فعل. ich او mich دواړه هم فاعل هم مفعول دي. دغه mich کلمې ته reflexive pronomen وایي، یعنی انعکاسي ضمیر. دا له عادي ضمایرو سره لږ توپیر لري. بله موضوع دا چې د انعکاسي فعل اصلي حالت یا انفینیټیو یې د sich کلمې سره شروع کیږي. لکه همدا کلمه sich waschen، sich konzentrieren، sich freuen، sich interessieren. او دریمه مهم موضوع دا ده چې د انعکاسي فعلونه په دوو ډولو باندې ویشل کیږي. لومړي ته echte reflexive Verben وایي، واقعي انعکاسي فعلونه، او بل ته unechte reflexive Verben، غیر واقعي انعکاسي فعلونه. په واقعي فعلونو کې حتما انعکاسي ضمیر کارول کیږي او په غیر واقعي فعلونو کې د ضرورت په اساس کارول کیږي. غیر د هغې نه موږ دغه فعل بدون له انعکاسي ضمیر نه هم کارولی سو. په دې موضوع باندې وروسته غږیږو او مثالونه هم وایو، خو راځئ لومړی reflexive pronomen یا انعکاسي ضمایر زده کو. تاسې حتما نورمال ضمایر یا پرسونال پرونومن چې نومیناتیو حالت کې دي زده مو دي. ich، du، er، sie، es، wir، ihr، sie، sie. په reflexive pronomen کې یوازې اکوزاتیو او داتیو حالتونه لري. ich په اکوزاتیو کې کېږي mich، په داتیو کې کېږي mir. du کېږي dich، dir. er، sie، es هم په اکوزاتیو او هم داتیو کې sich کېږي. د in او im پر ځای باندې په reflexive pronomen کې sich کارول کېږي. wir کېږي uns، ihr کېږي euch او sie کېږي sich. درځئ چې مثالونو کې وګورو. sich waschen دا فعل مو مخکې هم کار کو، خو زه غواړم یوه نوې موضوع ته اشاره وکړم. ich wasche mich، زه خپل ځان مینځم. دلته انعکاسي فعل ده. د دې مینځلو عمل زه ترسره کوم، برته پر ما ترسره کیږي، خو دا عمل زه په بل څه هم ترسره کولی سم. لکه ویلی سم ich wasche mein Auto، زه خپل موټر مینځم. دغسې فعل ته unechte reflexive Verben وایي. دا غیر واقعي انعکاسي فعل ده، یعنی هم یې انعکاسي حالت کې کارولی سو هم غیر انعکاسي حالت کې. بله بیلګه sich setzen، کینول یا کیناستل. Ali setzt sich auf den Stuhl، علی ځان په چوکۍ کینوي. که کلمه په کلمه یې معنا کو هم داسې معنا ورکوي، خو موږ په پښتو کې داسې نه وایو علي په چوکۍ کینی. دا داسې هم ویلی سو Ali setzt das Kind auf den Stuhl، علی دا ماشوم په چوکۍ کینوي. په لومړي جمله کې reflexive ده او په دویمه جمله کې نه ده. دا غیر واقعي انعکاسي فعلونه یا unechte reflexive Verben په پښتو ژبه کې هم سته او زه پوهیږم تاسو ته به زده کول اسانه وي، خو په جرمني ژبه کې بیا واقعي reflexive Verben چې دي هغه پښتو ژبه کې نسته. درځئ چې هغه په تفصیل سره زده کو. echte reflexive Verben یا واقعي انعکاسي فعلونه دا داسې فعلونه دي چې حتما باید ورسره انعکاسي ضمیر یا reflexive pronomen وکارول سي، بغیر د هغې کې معنا نه ورکوي. لکه sich freuen، خوشحاله اوسېدل.
په پښتو کې عادي معنا لري خوشحاله اوسېدل. د زیح کلمه هیڅ معنا نه ورکوي. په جمله کې که وکاروو کیږي ich freue mich. زه خوشحاله یم. د میخ کلمه حتما باید ورسره ذکر سي خو معنا کیږي نه، ترجمه کیږي نه په پښتو ژبه باندې. دا فعلونه معمولا له پریپوزیشن سره کارول کیږي لکه sich freuen über plus Akkusativ. دیتا verb mit Präpositionen وایي، فعل له پریپوزیشن سره. که دې موضوع کې تاسو ستونزه لرئ لاندې راته په کمنټ کې ولیکئ چې بله خپرونه په دې موضوع باندې جوړه کړو. له پریپوزیشن سره دا ډول کیږي ich freue mich über mein neues Handy. زه د خپل نوي ټلیفون لپاره خوشحاله یم. sich bedanken für منندوی کول. Er bedankt sich für dein Geschenk. هغه ستا د ډالۍ لپاره منندوی کوي. sich interessieren für یو چی سره علاقه درلودل. Wir interessieren uns für Sport. موږ ورزش سره علاقه لرو. sich konzentrieren auf تمرکز کول. Du musst dich nur auf die Prüfung konzentrieren. ته دې باید یوازې په ازموینې تمرکز وکړې. تر دې ځایه پورې تاسې په ریفلیکسیو وربل باندې زده سول چې کومې اخته او کومې اون اخته دي. همدارنګه دغه ټول چې اکوزاتیف جوړونکي ول په مثالونو کې مې تاسو ته کار کړل. راځئ چې اوس وګورو کوم فعلونه یې داتیف جوړونکي دي. ریفلیکسیو وربن mit داتیف پلس اکوزاتیف. انعکاسي فعلونه چې کله هم د داتیف حالت جوړوي حتما باید ورسره یو اکوزاتیف مفعول هم موجود وي په جمله کې. د بیلګې په ډول sich etwas waschen، ځان ته یو څه وینځل. دلته sich داتیف ده، etwas اکوزاتیف ده او waschen فعل ده. بیلګې په ډول ich wasche mir die Hände. زه مې خپل لاسونه مینځم. die Hände اکوزاتیف ده، mir داتیف. sich etwas kaufen، ځان ته یو څه اخیستل. warum kaufst du dir nicht eine warme Jacke؟ ته ولې ځان ته یو ګرم جمپر نه اخلې؟ sich die Zähne putzen، خپل غاښونه پاکول یا برسول. die Kinder putzen sich die Zähne، ماشومان خپل غاښونه برسوي. دا سول هغه ریفلیکسیو وربن چې داتیف حالت جوړوي. ځینې فعلونه په انعکاسي حالت او عادي حالت کې جلا معنا ورکوي. دې موضوع ته حتما پام وکړه. sich umziehen کالی بدلولو ته وایي لکه er zieht sich هغه کالی بدلوي. umziehen بیا کډه کولو ته وایي بغیر له sich نه. لکه er zieht هغه کډه کوي. یعنی که وایو er zieht sich هغه کالی بدلوي. که وایو er zieht یعنی هغه کډه کوي له یو کور نه بل کور ته. sich versprechen خوله غلطېدل یا خبرې غلطېدل. ich habe mich versprochen خوله مې غلطه شوه. خو versprechen په تنهایی باندې وعده ورکول معنا ورکوي. لکه ich habe es versprochen ما لوز کړی. په خلاصه ډول په جرمني ژبه کې انعکاسي فعلونه هغه فعلونه ته وایي چې فاعل او مفعول یې یو نفر وي. په دې کې اخته انعکاسي فعلونه حتما باید ورسره ریلیټیو پرونومن وکارول سي. په غیر دغه کې بله معنا کېدای سي ورکړي. ځینې اکوزاتیف او ځینې داتیف او اکوزاتیف مفعولونه لري. په دې هیله چې دغه درس نه مو یو څه زده کړي وي. که څه سوال لرئ لاندې راته د کمنټ په برخه کې ولیکئ. تر بلې خپرونې ښې چارې.